السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو افغانانو پښتنو ورونو ته چې په هر ځای کې یاستئ الله مې عزتمن لره. افغانانو پښتنو ورونو مسایل خو ډیر دي، خو نن مې غوښته چې د خپل ژوند په باره کې تاسو سره څه خبرې وکړم او تاسې نه یو مننه وکړم. نو د دې مطلب د ما دا نه دی چې زه ګنې خپل صفت په خپله وکړم. صفت هله خوند کوي چې نور خلک د ستا صفت وکړي. په خپله په خپله باندې صفت چې دی دا بده خبره ده، خو د مرګ معلومات نه کېږي. کرونا بیماریانې دي، نور موږ او تاسې مرګ چې دی د سترګو په رپ کې خبرو یو باندې هارډ اټیک شوی، بل پلانې شوی، پسانې شوی. نو په ژوند باندې مې غوښته چې تاسې سره دغه یو خصوصي ویډیو وکړم او تاسې نه مننه مو وکړم. نو د دې لپاره تاسې ته زما طرف نه دغه د ګیلاسونه ما خپل لاس باندې کرلې ده او ګیلاسونه ډکه ده. ټولو ملګرو ته دې ډالۍ وي. دومره مینه د تاسو سره لرم چې تاسې ما سره کومه مینه لرئ. افغانانو پښتنو ورونو اخره کې به زه یو ویډیو هم شیر کوم چې کوم سره کوم مینه تاسې ما سره کړې ده. افغانانو پښتنو ورونو موږ او تاسې همیشه دا خبره کوو چې موږ او تاسې یو سړی مړ شي، د کار سړی، د منډې سړی، د غږ سړی، نو موږ او تاسې بیا وروسته عزت کوو. خو زه په خپل ژوند باندې وایم چې ما ته افغانانو په دې ژوند باندې عزت راکړی، زما یې په ژوند احترام کړی. یعنې دومره عزت تاسې ما ته راکړی چې یقین وکړئ ما تصور هم نه و کړی چې یاره دومره عزت به الله تعالی ما ته په سوشل میډیا کې راکوي، که په لر کې په بر کې افغانان پښتانه دي. نو زه تاسې ټول نه ډېره مننه کوم. سره زه تاسې سره ډېره د زړه مینه لرم. الله مې عزتمن لره، الله م خوشحاله لره. زه دومره قابل نه یم څومره چې تاسې ما ته مینه او محبت چې راکوئ چې زه هر ځای ته لاړ شم ستاسې دا مینه محبت یا زما ویډیوګانې ګورئ یا زما ته کمنټونه کوئ. بد خلک به مې داسې نه چې به زما مخالفین بنئ. مخالفینو پسې به موږ نه ګرځو، ځکه د پیغمبر علیه السلام نه موږ غټ هستي نه یو. هغې پسې خلکو سره مهربانه د دین کار بیا کوو، خلکو ته بیا دین رسو، د پاسه پې خلکو لرې ور واچو، یعنې کنځلې بیا ورته کولې، اصحابو پسې، تابعینو پسې، همداسې زموږ غټ غټ علماو پسې اوس هم خلک کوي. خو هغې پسې به موږ نه ګرځو، هغه مثبت خلک به رالو. بل زه به په خپل ژوند وانې الله تعالی نه ډېره شکرګزار یم او زه به درته دا هم یم چې زما یو ارمان هم نه دی پاتې، ځکه ارمانونه چې دا پوره کېږي نه. خو زه درته یقین وکړئ چې څه ما د الله تعالی نه غوښتي دي، په الله تعالی مې یقین دی، دغه شان ستاسې هم دی چې ما څه الله تعالی نه غوښتي الله تعالی ما ته راکړي. بل مې په خپل ژوند باندې مې قناعت کړی، په خپل ژوند چې څه خدای راکړي ما ویل شکر الحمدلله. محنت خواري تر اوسه پورې زه مزدورکاره او کاروباري سړی یم، خو د دوکه مې نه ده کړې، په مطلب مې اډیوالي نه ده کړې. کوشش مې کړی چې یعنې ذرې قرته دا وګورئ، ذرې قرته زه صحیح کارونه وکړم. خو انسان دی، بعضې وخت د سړي نه ګناه هم کېږي، موږ انسانان یو، خو د الله دې د هغې معافي راته وکړي. خو نور ما خپل کوشش کړی چې زه په ژوند کې ثابته اوسم، په کاروبار کې، په لین دین کې. او بل دا کوشش وکړم چې که چا سره مې ښه ونه کړم نو بد ورسره ونه کړم. نو دا مې د ژوند طریقه ده. او تاسې یقین وکړئ چې زه سره رقم دغه ملګري به زما دا ویډیو ګوري چې ما سره رقم خوړلی دی چې خدای پامین خو څه کوي چې زما یو یار دوست زما هر یو مسلمان پښتون افغان خدای ټول دغه شان یې ورته ورکړي. دغه زما نیت دی، ځکه په نیت باندې الله تعالی سړي ته خپل دغه رسوي. نو ما خپل کوشش پوره کړی دی، خپل دغه مې پوره کړی دی. ستاسې نه د ډېره مننه کوم چې تاسې ما سره ډېره مینه محبت ما ته راکړې. خو زه ځوانانو ته دا یو خبره کوم چې چاته به هم د دوکې کوشش نه کوئ، چېرته به هم شارټ کټ نه لټوئ، ځکه د غلطۍ لاره چې ده هغه ډېره لنډه لاره ده، هغې باندې تګ ډېر اسانه دی چې شروع کې، مګر هم د حلالو لاره یا د صحیح لاره چې ده په هغې باندې تګ کول چې دي شروع کول یې سخت دي، مګر اخر بیا ډېر ښه لري. مګر په غلطه لار چې لاړ شي د هغې اخر بیا ډېر انجام یې بیا ډېر بدتر وي. نو کوشش وکړئ چې چا سره غلطي ونه کوئ، کوشش وکړئ چې چا سره دوکه ونه کوئ. نور تاسې چې څه غواړئ الله تعالی باندې یقین وساتئ، تاسې په خدای یقین وکړئ، خدای الله تعالی به تاسې له همغه درکوي. نو دغه لاره ما نیولې ده افغانانو. زه تاسې نه ډېره مننه کوم. تاسې د الله عزت وکړي. که تاسې زما ویډیوګانې ګورئ، که تاسې زما لایف ګورئ، که تاسې همداسې ما په همداسې ګورئ بغیر د فیسبوک او بغیر د ویډیوګانو نه، هم تاسې ما سره ډېره مینه محبت لرئ. ستاسې د دې مینې محبت نه زه یو جهان مننه کوم. ما خو غوښته چې په ژوند د ستاسې نه شکریه وکړم او ستاسې نه مننه وکړم چې زه په ژوند تاسې ما ته عزت راکړې، په ژوند تاسې زه نازولی یم. الله دې تاسې ونازوي، الله دې ستاسې هر نیک ارمانونه پوره کړي. زه تاسې نه ډېر خوشحاله یم او همدغه شان دي زه هر یو ځوان ته وایم چې په خپل ژوند کې صادق قدم اوسه، د دوکې کوشش یا د غلطې لارې کوشش مه کوه. نو په الله سپارم دغه ویډیو ګورئ چې افغانانو ما ته څومره عزت راکړی. الله دې تاسې ته ډېر عزت درکړي. که په لر کې یاستئ که په بر کې پښتانه افغانان، زما درته ګېډۍ سلامونه. په الله سپارم، انشاءالله بیا به خبرې کوو. دا ویډیو وګورئ. خدای پامان.
بمینا د وطن کې افغانان وزېږه بمینا د وطن کې افغانان وزېږه الله په مونږ کې داسې یو افغان وزېږه بشان د احمد خان یا میرویس خان وزېږه چې ننګ په وطن وکړي داسې ځوان وزېږه نو یا خو خوشحال خان یا باچا خان وزېږه په ایران کې چې کوم ظلم د افغانانو سره کېږي ورونه چول کېږي چې هغه پټول کېږي اوبو ته اچي شهیدانه یا د دې په خاطر د لندن کې د ایران د سفارت مخې ته د هغې په خلاف باندې راوځي چې د دنیا د یو کلتور سره the